السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ولسی یو نوی پروګرام سره زه ستاسو قربا محمد عارف ستاسو خدمت کې حاضر یم مینوالو کتونکو ایله لرم چې روغ جوړ به یو کم مسافر چې د خپل وطن نه بهر دي د خپل خپلوان نه بهر دي او هغې مسافري کوي یا الله تعالی دې هغې خپل کورونو ته خپل خپلوانو ته خپل بچو ته خپل یارانو دوستانو ته دغه شان د خپل وطن خپل کور ته په خیر خیریت او سبب وکړي او الله تعالی دې هغې له په د خپل وطن په د خپل کور کې چې کوم دی د رزق سبب وکړي امین کتونکو څنګه تاسو ته پته ده ولسي رنګ چې کله وي موږ یو نوی ځای کې یو دغه شانتې یو نوې حجرې یا په هغې کې دغه شان زموږ خپل که مشران دي که کشران دي او دغه شان هنرمندان دي هغې دا چې کوم پروګرام دی موږ تاسو ته وړاندې کوو دا وخت موږ په تخبې کې دلته موجود یو تاسو دا ښکلې یو رنګینی ګورې حجره ده په هغې کې ښکلې زموږ هغه مشران چې دي هغې هم دي کشران هم دي او دې سره سره یو رنګیني هم جوړه ده او دغه شانتې دې سره سره چې کله حجره وي او په حجره کې بیا دغه شان هنرمندان د هغې د حجرې هغه ښکلا چې کوم دی نو یو پتو کېږي کتونکو دا په د ولسي رنګ کې به مونږ دلته د مشرانو کشرانو سره خبرې اترې کوو او دې سره سره زموږ سره چې کوم هنرمندان دي هغوی به تاسو ته خپل دا پرفارمنس هم وړاندې کوي یا دا پروګرام مخ په وړاندې بوځو مونږ دلته چې کوم دی نو بیا مونږ سره زموږ ملګری دی رحمان شیر هغې سره خبرې اترې کوو رحمان شیر بهی ستاسو یو جهان مننه حجره جوړه شوې ده رنګیني ده مشران دي کشران دي هنرمندان هم دي سیول غواړئ ته او دې ته په کم نظر تاسو ګورئ وړومبی خو ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو رالی دا پروګرام هم دې ځای کې جوړ کړو او دویم به زه دا ووایم چې پخوا به حجرې وي چې موږ به واړه وو کم وخت کې به موبایل نه و کم وخت کې به دا نور سهولتونه ګاډي دا شیونه به نه وه نو حجرې به وې موږ به مشرانو سره په حجره کې ناست وو خو اوس هغه حجرې رو رو په بیټکونو کې بدلې شوې او بیټکونو کې هم رو رو چې خلک څلور پنځه کسه یو بل سره کیني نو هم خبرې به لږې کوي او موبایل به ډېر ګوري نو د حجرې دا زموږ چې کم کلچر دی یا زموږ چې کم دا ثقافت دی یا زموږ چې کم دغه دي د دا را ژوندي کولو دپاره پکار دا دی چې د حجرې هغه کلچر بیا یو پیره چې کم دی نو را ژوندي شي چې زموږ دا نوی کول چې کم د حجرې نه لرې پاتې شوی دی چې دا خلک د حجرې هغه کلچر وپېژني چې یاره حجره چې کم دی نو دا یو درسګاه وه حجره چې کم دی نو دا زموږ د جرګې یو سیسټم و حجره چې دی دا زموږ یو عدالت و نو حجره تاسو خپله خوښئ ډېره زیاته زما دا وخت چې دا کوم محفل جوړ دی نو زه ډېر زیات خوشحاله یم او د دې مشرانو د دې سپینګرو زه چې کوم دی نو ډېر مشکور یم چې دوی راله دلته او د حجرې او د دغه چې کوم دی نو رونق چې کوم دی نو جوړ کړو نیو جنریشن ته څه میسج ورکول غواړئ نیو جنریشن ته به زه دا میسج ورکړم چې لکه په دې سوشل میډیا باندې او په دغه پلیټفارمز باندې موږ چې کوم دی نو کم وخت ضایع کوو پکار دا دی چې موږ د ورځې یو ګنټه نیمه کم از کم د خپلو مشرانو سره کینو د دې نه اورو چې کوم سړی یو ښه لیسنر نو هغه چې کوم دی نو ډېر څه زده کولی شو خو چې کوم سړی لکه په حجره کې چې کوم مشران د کټ سر ته به مشر کېناستو او لنګې ته چې کوم دی دا به کشر کېناستو په حجره کې چې کوم دی زیاتې خبرې به مشر کولې سپینګیري به کولې کشران چې کوم دی دا به خاموش ناستو ها نه کې به چې کوم دی نو هغې له جواب ورکوو کشرانو له پکار چې هغه راځي حجرو ته حجرې چې آبادې شي الله دې وکړي چې زموږ د دې سیمې زموږ دا پښتانه چې کوم دی نو دا په حجره باندې مشهور دي چې الله زموږ د حجرې بیا آبادي کړي دغه شان دی ډېره مهرباني مننه موږ سره زموږ یو بل مشر هم دی بلکې زموږ صحافت سره هم د دې ډېره وابسته وه ایسې به له خپله پېژنګلو سره سره حجرې باره کې څه ویل غواړئ جی زما خو وزیرزاده امجید نوم دی او تعلق مې صحافت پیشې سره دی زه د بي ټي خیبر عارف صاحب ستاسو شکریه ادا کوم حجره خو د پښتون پهچان دی او دا حجرې چې به وي نو دا لانجې چې کومې اوس نن سبا په معاشره کې دا به نه وي ځکه چې حجره به وه نو ډېرې خبرې به الله پاک مهربان او مشران به ناست او مسلې به حل شوې خو چې حجره ختمه شوه نو په ملک کې زموږ په علاقه کې جرایمو او دا نشې ډېرې زیاتې شولې خو اوس هم موږ د خلکو ته اپیل کوو چې یاره حقه د حجرو هغه د واپس را ژوندی کړي ځکه چې د پښتون پهچان حجره دی چې کوم ځای کې پښتون هلته به حجره خامخا وي کوم ځای کې چې حجره نه وي دلته پښتون نه دا د پښتون نښه شان دی او کشرانو ته میسج څه ورکړئ نو کشرانو ته خو دا میسج دی چې یاره دوی دا کم ټایمونه خرابوي په سوشل میډیا باندې په لارو کوڅو کې په سړکونو په فوټپاتونو ناست دي موبایل یې دغني نو دا ښه خبره نه ده دغه ټایم چې دوی حجرې له ورکړي څه به زده کړي ځکه چې موږ په پښتنو به یو متل کوو چې شپاړسم پاس کړي هغه نه کم سړی چې حجره پاس وي هغه ډېر قابل وي نو موږ هغه خبره اوس هم منو چې حجره پاس وي نامم سره جی مایک لږ خولې ته نږدې بالکل زما جی ذاکر صافي نوم دی ښه ذاکر صاحب ژوند دې څنګه روان دی ژوند خو الحمدلله ښه ښایسته روان دی خو دا نننی چې کوم ماښامې او مازدیګری دی نو دا ډېر ښایسته دی ښایسته دی
او جی ځکه چې دې موږ ته هغه سره یاد کړه څه چې موږ په ماشوموالي کې لیدلي وو چې کله به موږ له کور کې چی راکړله چې دا حجرې ته یوسه اول ته موږ خپل نیکه لیدو موږ خپل تره لیدو خپل والد صاحب لیدو او زه هم رحمان شیر صاحب ډېر ښایسته خبرې وکړلې یو درسګاه وه جي هلته مونږ دا لیدل چې زمونږ د مشرانو رویې څنګه دي زموږ هغې کردارونه څنګه دي یا به هلته داسې څه مسله راغله او په هغې کې به دا مشران ټول راغونډ شو او هغې دپاره به یو لاهي عمل تیارېدو نو زه وایم چې هغه هر څه هغه عدالت هم و هغه حجره هم وه هغه جومات هم و او هلته به د انسان دا درد نه خبرېدو جي هغه مونږ د انسانیت خبره کوو که نه جي هغه اصل د انسانیت تسلسل چې به کوم ځای کې پروت و د هغې راز به هغه به حجره وه حجره به زمونږ د کشر کل ولې تښتي ولې دې خوا نه راځي د دې خو سرجي ډېرې وجې کېدی شي خو مین وجه دا ده چې کله مشرانو حجرې ختمې کړې بیټکونه یې جوړ کړه نو کشرانو ته هغه ځای نه میلاویږي لکه زه یم چې نن هم په دې سیټي کې چې کوم د حجره جوړه شي دلته به ډېر داسې ځوانان تاسو وینئ چې هغې تاسو د پښتون ثقافت یې نه یا کلچر به پکې نه هغه تاریخ به چې کوم دی خو هغه څیزونه چې کوم دی نو زه وایم چې هغه مشرانو هم ختم کړو بل د معاشرې چې څومره جدت دی نو د هغې سره هم دا څیزونه چې کوم دی رو لاړ دی میسج څه ورکوي جي بلکل جیز دا وایم چې یو خو کشران داسې دي چې دغه ده چې لکه زیاتر دوی په د سوشل میډیاز باندې تېروي خو بل دغه خبره هم پکې ده چې دوی ته حجرې جوړې شي نو زه وایم چې کشران به په خپله باندې هغه ځای ته چې کوم دی نو راشي ډېره مهرباني زموږ بل یو مشر هم دی نام هم سره جي زما نوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم فاروق دی او دې ټیم نه سابقه ریټایرمنټ مې اخیستی ریټایرمنټ ټیمین هغه سره سرکاري جاب هم کولو او حجرو ته خو بتل راغلی محفل ته په کم نظر ګورئ جي موږ د وخت خو قریبا چې حجرې وې د موږ نه مخکې مې او بیا زموږ په فیلډ کې مې حجره خو داسې یو شی و چې دا یو مدرسې حساب یو مطلب د یو علم یو سکول غونته کې چې سړي داسې یو ځای و لکه خلکو پکې ډېر زده کړې کولې او بل چا چې د حجرې کې وخت تېر کړی نو هغې له مطلب دی چې هغې ډېر ذهن ډېر تیز و او ډېر په هر څه په پوهېدل ډېر علم ورسره ډېر زیات و هغې کې باید مختلف قسم خبرې کېدې داسې به وې چې لکه کشران به راتله هغوی به هم ترې ډېر څه زده کولو او مشران به پکې ناست وو اوس خو هغه چا خبره زموږ د مرګي خبره وکړه اوس خبره دغه له راغلې ده بیټک له راغلې ده بیټک نه بلکې ختمه شوه اوس د سوشل میډیا شی داسې کو چې لکه دا وکړو نو زه وایم چې اجر چې کوم نو دا چا هم تېره کړي نو هغوی سره ډېر غټ علم وي او ډېر پوهه وي ورسره بس چې حجرې ته نه ځي نو بس بیا به دا ژوند کې کامیابي نه مومي دا غواړو چې پخوانی وخت دوباره بیا راشي نو ډېره به ښه ځکه چې هغه حجرې هغه سیسټم بحال شي نو ښه خبره ده دا یو جی ډېره مهرباني تاسو سره په خبرې کوو خو دا وخت اړو یو وړه شان دما او دمې نه پس بیا راځو پروګرام ته موږ سره اوسئ نام هم سره جي السلام علیکم زما نوم دانش آباد دی 1920 مردان سره تعلق لرم ښه جي دا اوس چې کوم محفل جوړ دی څه ویل غواړئ جي اصل کې د حجرې د ختمېدو په وجه باندې چې کوم مشکلات جوړ شو که نه موږ ټول ځوانان ټولو ماحول کې چې کوم کمی راغی هغه د یو ځایوالي نه ځانځانۍ ته راغله انډیویژول شو نو حجره کې به دا و چې ټول به یو ځایوالی و یو ځایوالي کې به دا و چې ماښام به ټول مشران کشران به راغونډ شو هنرمندان به راغونډ شو نو هر قسم ډسکشنز به وشو نو نالج شیرینګ به هم وشو د مشرانو به مطلب چې راهنمایي به هم میلاو شوه نو هغه شان به کل به په ترقۍ روان و کشرانو ته څه میسج ورکول وایي جي مشرانو د کشرانو دپاره خصوصي دا دی چې لکه جي ماحول ورته فراهم شي نو دوی به دا یو ځای مشرانو لم فرض جوړیږي چې خپل کشران را نږدې کې پوهه کې او کشرانو لم پکار چې یو جرو بیٹو کو تلاړ شي لکه خپل جی پیژنګلو کې فضل هادي مې نوم دی جی د دې ټي ام اے نه ریټایر یم او ستا هم پیشه وم پوه شوې او جی صحافت سره مې تعلق و ما هم دا وی چې په خپله خوله باندې ووایه چېرې کم از کم خپله پیژنګلو به وشي یا حاجي صاحب ژوند هم څنګه روان دی ډېر ښه ژوند مې روان دی شکر الحمدلله شکر دی الله دې هم دغه شان پروغ صحت ساته او خدای دې د محتاجۍ د ژوند نه موږ ټولو ساتي یا محفل ته په کم نظر ګورو حجرې په اړه کې څه ویل غواړئ حجره خو حجره وه چا چې زمونږ مشرانو به وایي چا چې حجره جومات نه پاس کړی نو هغه داسې تعلیمونه کوي که نه زمونږ کلي کې به وارډ نمبر 3 کې به د رحیم الله کاکا حجره وه نو جی بره به د مشران ناستو چیلم به ورسره او هغوی به تورپ کو لاندې به بل ځای کې به زلمي ناستو لکه هغه به د مشرانو نه لږ ډډې ته ناستو خو په حجره کې جی حیا به یې کوله موږ به کشر کل لکه فرسټ سیکنډ تھرډ موږ به جي پټه ګوته کوله نو حجره کې به ډېر څه زده کېدل لکه عام خبره دا کېږي چې
بای دا ماشوم ځان سره تاسو کېنوئ په درستخان چې دا روټۍ خوري چې دا دی ګوري لکه هغه ته به ته طریقه ښیې چې بای مخې ته خپله مخې ته خوره وړه نوڼۍ خوره نو اجره چې چا نه پاس کړي او اجره اوس ختمه شوه نو بیټکونه شو چې یو بیټکونو نه دا موبایل سر خوړلی راغلی دی نو جي به سر سړی په فیسبوک او په هغه شیز لګیا دی کوي نو نامم سره جی زما شیر ماما نوم دی اجره باره کې څه ویل غواړئ جی مخکې با چې کله د کلي خلک ټول بازار ته میلو ته ووتلو نو هر یو سړی به چې ماښام راغی نو خپله قیصه به یې کوله نو هغه قیصو سره به هر یو سړي ته یو مواد میلاو شو چا به یو څه وي چا به بل څه وي چا به بل څه وي نو که بیا به هغه سړی بیا به چېرته به جرګه کتاب وته هغه مشر نو هغه ته به یې پخوا به ورته وي ما اجرتنبیل ویلی دی دې ته یو اجرتنبیل کتاب وي نو هغه به بیا د هرې خبرې جواب کاوه هغه روغه جوړه بیا ډېره په ښه طریقه کوله بل زمونږ د اجرو به دا کار چې وړو غټو به که یو مېلمه راغی خو ټول کلي به ډوډۍ اجرې ته راوړه نو زه ستاسو شکریا ادا کوم ځکه چې د 50 کالو هغه زړه خبرې موږ ته رایاده کړله زمونږ په زړه کې د یو جذبه را پیدا کړه خیبر ته خو دا ایډوانټیج حاصل دی چې هغې شیر ماما خیبر ټي وي د دا ایډوانټیج دا یو حاصل دی ورته کریډټ چې هغه هم د پښتنو کلچر پښتانه را ژوندي کړه د پښتنو ثقافت را ژوندي کړه هم د ورک شوي زموږ چې کوم اجرې دي هغې را ژوندي کړه همدغه وجه را ډېر مشران ناست دي هغې ته خپل زاړه ډېر بچپن ورته رایاد شو خپل هغه زوړ ته به تلي چاته به پلار چاته به نیکه چاته ماماګان چاته به ترونه هکه مشران ورته رایاد شو نو دا یو ایډوانټیج الحمدلله دی او الله دې وکړي چې د خدای پاک دې زموږ دا کوم اجرې چې دي دا دې آباد وي دغه شان ډېره مننه ستاسو یو جهان مننه شیر ماما ډېره مهرباني ښه دره ته ووایه چې ژوند دې څنګه روان دی الحمدلله ژوند ډېر مزیدار دی او دا نن چې کم ملګري اجرې ته راغلي مشران زموږ ډېره موده پس هم ولیدل تاسو ته پته ده چې اوس په اجره کې خلک ډېر کم ناست دي د سماجي رابطو د دې ویب سایټو د وجې خلک د یو بل نه ډېر زیات لرې شوي دي د فیسبوک یا د سوشل میډیا ښه ملګري کیدی شي خو د یو بل نه صرف په فیسبوک خبرېږي نو اجره چې کومه ده دا زموږ د ثقافت حصه ده او د دې اهم چې کوم رول نو هغه د سماجي رابطو د مضبوطولو مونږ به د یو بل نه خبرېدو چې یاره په پلانکي کور کې زموږ پلانکې ګاونډي بیمار دی یا مطلب دا دی په غم خادو کې خصوصا په اخترو کې خلک پتله په اجرو کې خصوصي اهتمام به کېدو او د هغې نن سبا ډېر زیات تاسو خو چونکې اجرو کې ناست پاسې ځوانان د دې څیز نه چې کوم دی ډېره ډډه کوي او چې کم کسان اجرې ته نه راځي د هغه ژوند چې کوم دی د ژوند په خوږو نه پوهېږي پرمختګ نشي کولی د ژوند په هغه اصولو نه پوهېږي نو څه ویل غواړئ څنګه چې زموږ مخکې مشر لالا خبره وکړه د اجرو دا په خپله یو درسګاه وه دې نه به نوي کول زده کړه کوله مشرانو به خپل د ژوند هغه سخت چې کوم هغوی لیدلې وې د هغې نه به یې هغه کشران آګاه کول چې یاره سمه لاره کومه ده او غلطه کومه لار ده اوسني ځوانان چې کوم دي نو هغه ټول په سوشل میډیا باندې ډېر زیات فوکس کوي او لکه داسې د مشرانو محفلونه ډېر کم د هغې غټه وجه دا ده چې اوس نن سبا چې کوم ځوانان دي نو هغوی د خپلې اجرې او د جومات د اصولو او دغه نه دي خبر ډېره مهرباني پروګرام به زموږ جاري تاسو سره به خبرې اترې کوو موږ سره چې کوم هنرمندان دي د دې نه څه اورو د هغې نه تاسو هم خوند رنګوالی موږ هم ترې خوند رنګلو راشه په کوڅو راشه په کوڅو راشه په کوڅو کې د جرګو خبرې نشي چرته چې په منځ کې د پردو خبرې نشي راشه په کوڅو راشه په کوڅو راشه په کوڅو کې د جرګو خبرې نشي چرته چې په منځ کې د پردو خبرې نشي ډیرو شپو لراشه چې د یو بل نه خبر شو ډیرو شپو لراشه چې د یو بل نه خبر شو چرته په یو شپه
چرته په یو شپه د ډیرو شپو خبرې نشي چرته چې په من کې د پردو خبرې نشي راشه په کوڅو راشه په کوڅو راشه په کوڅو کې د جرګو خبرې نشي چرته چې په من کې د پردو خبرې نشي زړه کې داسې وایم چې به یار ته داسې وایم زړه کې داسې وایم چې به یار ته داسې وایم راچې شي اشنا بیا د جرګو خبرې نشي چرته چې په من کې د پردو خبرې نشي راشه په کوڅو کې د جرګو خبرې نشي چرته چې په من کې د پردو خبرې نشي خبر خاطره چې بیا ته چرته وزه چرته خدای خبر خاطره چې بیا ته چرته وزه چرته چرته کې پتلو کې دراتلو خبرې نشي چرته چې په من کې د پردو خبرې نشي راشه په کوڅو کې د جرګو خبرې نشي چرته چې په من کې د پردو خبرې نشي مننه سره زموږ بل مشر هم دی نام هم سره جی دا مایک له خولې ته نږدې کړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما محمد اکرام نوم دی او د ټیمې تخبې نه ریټایر ملازم یم صحیح ده دا ټول الحمدلله هغه کسان چې کوم ژوند تیرولو دپاره څه نه څه رزق وسیله جوړه شوې وه اجرې ته جي په کم نظر ګورئ دا اوس محفل چې جوړ څه ویل غواړئ اجره جي ما ډېره د نږدې نه لیدلې ده په 1980 85 70 دهایي کې ما په باجوړ کې سبق ویلی دی خو دا اجره تاسو نیمګړې یادوئ لکه معاشرتي طور د څنګه چې الله پاک ځمکه اسمان ښځه سړی جینۍ هلک هر څه جوړه پیدا کړي جي دغسې اجرې سره تاسو جومات نه یادوئ بلکل اجره جومات خوا موږ چې هلته وو نو دا به اجره وه او هغه ځای کې به مخامخ نو دې ځای کې نه به خلک پاڅېد او جومات ته به لاړل ډېر کم دي ختم شو لکه ریاست ولا څه توجه نه ورکوي جي او لکه دا دواړه څیزونه ډېر ښه ځینې قومونو راوچت کړل ځان سره لکه جومات یې هم راوچت کړه اجره هم راوچته کړه خو ځینې قومونه لکه زموږ نه یو څیز پاتې شو بل هم راوچت کړو په هغې کې لکه زیات کردار د ریاست دی جي که نه چې ریاست نو قومونه دا چې لکه چین نو چین کې ریاست دا ټول کارونه کوي دا دواړه څیزونه یو ځای راوچت کړه لکه دیني هم راوچت کړو او معاشره هم راوچته کړه نوره چې کوم د هغه ډول و د هغه ډولکې و د هغه باجه وه دا یې هم راوچت کړه په ساینسي طریقه باندې لکه په دې کې موږ ته 80% د ریاست هغه ذمهواریانې موږ ته نه میلاوېږي نو زموږ نه اجره هم ختم شوه او جومات نه هغوی خپلې پیدې له استعمال کړو ریاست نه جومات خپلې پیدې له استعمال کړو او زما اجره پرېښوده چې په هغې کې لکه زما زندګي وه زما د بچو زندګي وه هغه اجره زما پاتې شوه په دې کې به زه تاسو ته دا مهمه چې زموږ مشرانو په کې ډېر لوی کردار شته او د هغې غلطفهمۍ هم دي هغه کشر چې کوم موږ د خپل کشر نه اوس موږ دا ګیله کوو چې دی موبایل دی او دی چې کوم دی نو خبره نه مني د مشر کشر نشته هغه هم دا دی چې زموږ څنګه دا ووایي چې موږ کشر خو هغه موږ ګرمو خو موږ مشر هم ګرمو
مشر له پکارداري چې په هغه لاس راخکي او په هغه باندې کم از کم دا وکړي. اوس حجرې چې کم دی نو ختم شي. پخوا دغه حجرې وې که یو ټایم به وه او کم ټایم به نه وه. اوس نن سبا کنجوستیا هم ډېره شوه. ستا د حجرو دروازې چې کم دی بند شوې، ستا چې کم دی چای روټۍ په هغې کې بند شو، ستا په نومونو باندې دلته خانې زم دی، خانانو ته ورشه هغه څیزونه نشته. خو زمونږ د مشرانو نه هم په دې ده چې موږ خپل کشر چې کم دی نو هغه ټایم یا هغه څیز موږ نه درکړو، موږ ګرمو ورسو. خو زمونږ غلطي او د هغې غلطي ګوره دا دواړه به ایکچوال لا کېږي. که موږ دا وایو چېرې د ریاست دی نو یوازې موږ په ریاست هم نه کوو، دې سره موږ چې کم دی نو خو دا ذمواري زموږ د دواړو طرف نه چې کم دی جوړېږي. ستاسو یو جهان مننه، ډېره مهرباني. ما سره زما بل مشر دی، لږ ځان تعارفي کړئ جي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم جي حامد دی، د ټکر اوسېدونکی ما او د ټکر یونین کونسل چیرمین هم یم. حجرې باره کې څه ویل غواړئ جي؟ حجرې خو ډېرې مزېدارې وي او پخوا خصوصا د نورو کلو کې مو زموږ په کلي کې چې تقریبا 8 جوماته دي او د هر حجره او جومات دا یو ځای او د حجرې دا خاصیت و چې پخوا تعلیم کم خو شعور ډېر و. اوس تعلیم راغی خو د تعلیم سره په خلکو کې هغه شعور نشته. یو بل سره به خلک سار خوارو شو، ماښام ماسخوتن به راله چې څه واقعیت پې به هغه په هغې کې وي. او خاص کر د حجرو بیا دا چیلم ډېر یو حسن و، مجلسونه هم پکې و، رباب هم پکې و او تمبل به هم پکې والي کېده او ډېر مزېدار او ډېر ښه محفل و. هغې کې به د یو بل د حالاتو نه خبرېدل. بیا خصوصا ټي وي چې راغی نو د هغې دغه ورک کو. او اوس خو خاص کر د موبایل او بل پخوا د مشر او د کشر قدر عزت او د موبایل او دې څیزونو خو هغه د یو بل قدر عزت د حجرې په وجه باندې چې ختم شو، د مشرۍ او کشرۍ هم ختم شوې. کشرانو ته میسج ورکوئ چې د بیټکونو او د حجرو ته راشي؟ بس د حجرو پکار دی چې دې ته رام شي او کینی پاسي دوی کې به شعور هم راځي، ځکه چې اکثر خلک وایي دا حجره پاس نه لري. که تعلیم وي خو چې شعور په سړي کې نه وي، خبرې پکې نه وي، نو بیا د هغې هغه مزه هم نه وي. ډېره مهرباني ستاسو. کتونکو نننی چې کوم زموږ د ولسي رنګ پروګرام و تاسو دا وکتلو چېرې د مشرانو یا کشرانو هغې پکې دا خبرې وکړې چېرې حجره چې دا چونکې پخوا چې کومې حجرې وې هغه مشرانو خو هغې روبداب هم و، هغې مینه هم او هغې اخلاص هم و. چونکې دا حجرو ته به دا خلک تله او کم کشرانو هغې به تایید ورکولو چې تاسو به خامخا حجرو ته راځئ. چاله په زوره راوستلو، چا به ځان سره بوتلو، چا به میلمه راغی، چا به چای وړله، همدغه څیزونه او هغې ته ښودنه وه. د هغې په وجه باندې زموږ هغه کل چې کوم دا اوسني بلکې دي یا چې کوم را روان دي نوي نسل، نو پکار دا دی چې دا مشران دغه کشرانو ته دا ترغیب ورکړي، دا هدایت ورته وکړي، مینه ورسره وکړي. چېرې موبایل د دې وخت ضرورت دی، خو چونکې حجره هم چې کوم دی نو د دې نه بغیر ژوند تېرول دا هم ناممکنه ده، دا نیمګړې ده. که چېرې تاسو د حجرو ته یا د بیټکو سره راشئ یا هغه مشران چې دا وخت ژوندي دي، الله دې ول ژوندونه ورکړي، الله دې ول صحتونه ورکړي، الله دې ایمان نصیب کړي سره زموږ د ټولو. او که چېرې دغه مشران زموږ نه لاړه نو بیا د ښودنو چې کوم دی څوک نشته. بیا ژوند چې کوم دی څنګه یو نفس نفسي ده او زموږ نه دا کلچر ثقافت زموږ چې کوم دی نو دا لاړه زموږ نه تېرېږي او صرف ژوندی په دې باندې دی چې هغه کسان چې هغې هغه حجره لیدلې ده یا دغه مشران چې هغې اوس هم هغه خپل روایت برقرار ساتي. که چېرې دغه د نوې نسل زموږ دا نوې کشران چې کوم دي که چېرې دغه د مشرانو ته لاړ شي او دغه مشرانو ته کښېني او دغه مشرانو هم پکار چې د خپل کشران پویه کړي، هغې سره مینه وکړي او هغې سره په دغې لار باندې پوه دي، د دې ثقافت په کلچر د حجرې ناستو پاسته باندې پوه کړي، نو یقینا په دې کې خوشحالي ده، په دې کې سوکالي ده، په دې کې مینه دی، په دې کې محبت دی، په دې کې یووالی دی او دې کې د ژوند خواږه دی. کتونکو د دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ته رسي، خو تاسو زمانه موږ سره چې کوم هنرمندان دي هغوی به تاسو ته خپل پرفارمنس وړاندې کوي. انشاءالله یو نوی پروګرام د ولسي رنګ سره بیا تاسو په نوي ځای کې بیا حاضرېږو. تر هغې پورې ما په نیک دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان. داسې دې انداز راته بدل بدل مساته، داسې دې انداز راته بدل بدل مساته، ګل د کشمالي راته وربل کې وساته، ګل د کشمالي راته وربل کې وساته. دا درته ویلي چا دا په کوم کتاب کې دي، دا درته ویلي چا دا په کوم کتاب کې دي، دا درته ویلي چا دا په کوم کتاب کې دي، دا درته ویلي چا دا په کوم کتاب کې دي. ظلم په غریب کوه
ساته ظلم په غریب کبا خپل بچ ماړه ساته ګل د کشمالي راته وربل کې وساته ګل د کشمالي راته وربل کې وساته لکه د غرور د بام مسوکه د مخکته شه لکه د غرور د بام مسوکه د مخکته شه لکه د غرور د بام مسوکه د مخکته شه دومره کبر خو نه وي لږ د خلکو زړه ساته دومره کبر خو نه وي لږ د خلکو زړه ساته ګل د کشمالي راته وربل کې وساته ګل د کشمالي راته وربل کې وساته ستا د حسن مرګ ته جل وهلی دی ارشاد ستا د حسن مرګ ته جل وهلی دی ارشاد ستا د حسن مرګ ته جل وهلی دی ارشاد ته ورته په سترګو